السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم مشاهدين الكرام؟ بخير. أتمنى من الله أن تكونوا بالصحة والسلامة. ډیرو قدرمنو هیوادوالو ستړي مشئ، په خیر راغلی. دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوي او د نن ورځې پاتې تمرینونه ستاسو په درانه حضور کې وړاندې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. التدریب الرابع، څلورم تمرین. په دغه تمرین کې موږ ته ضمیرونه راکړي دي چې ضمیرونه په عربي ژبه کې څنګه استعمالیږي، د ځان لپاره، د مخاطب لپاره او همدارنګه د غایب لپاره، د جمع مفرد او د غایب د جمع مفرد لپاره. نو راځئ نن همدغه ضمیرونه وایي چې د دې ضمیرونو څخه یو ضمیر انا ده. مثلا ته خپل ځان ښیي، د خپل ځان په باره کې معلومات ورکوي یا خپل ځان خلکو ته معرفي کوي، نو څنګه به وایي؟ انا. دغه انا هم د ښځې لپاره راځي، د مؤنث لپاره، او هم د چا لپاره؟ د مذکر لپاره راځي. مثلا زه وایم چې انا نیازی، زه نیازی یم. انا بکرون، زه بکر یم. انا محمد، زه محمد یم. او ښځې لپاره هم راځي، که چیرې یو مؤنثه ښځه مفرده وي نو انا ورته څنګه کېږي؟ استعمالیږي. مثلا انا خدیجه، زه څوک یم؟ خدیجه یم. انا عائشه، زه عائشه یم. دا د چا لپاره راځي؟ د متکلم لپاره. نو اوس راځو د مخاطب لپاره چې وایو موږ انت ضمیر استعمالوو. انا معنا زه، انت معنا ته. اوس دغه انت او انتی، انت چې دا که چیرې زور واخیسته نو دا د مخاطب مذکر لپاره استعمالیږي، او که چیرته زیر واخیسته نو د مخاطب مؤنث لپاره استعمالیږي. مثلا زه وایم چې انت بکرون، ته بکرې، یا زه وایم چې انت نیازی، ته نیازی یې، یا وایم چې انت محمود، ته محمودی. همدارنګه چې دغه ضمیر موږ د ښځې لپاره استعمالو، د مؤنث لپاره استعمالو، موږ بیا انت وایو، نو زیر ورکو. مثلا وایو چې انت خدیجه، انت خدیجه، ته خدیجه یې. انت فاطمه، ته فاطمه یې. انت عائشه، ته عائشه یې. داسې. اوس راځو د غایب لپاره موږ بل ضمیر لرو چې هو. هغه موږ وایو په پښتو کې هو معنا هغه. هو بکرون، هغه بکر ده. هو محمود، هغه محمود ده. هو نیازی، هغه نیازی ده. او که چیرې مؤنثه غایبه وي بیا هي ورته استعمالو. مثلا وایو چې هي خدیجه، هغه خدیجه ده. هي فاطمه، هغه فاطمه ده. هي عائشه، هغه څوک ده؟ عائشه ده. التدریب الخامس، پنځم تمرین. نام او لا. د نام او لا باندې څنګه دي جوابونه موږ ورکو او بیا جمله څنګه کوو وروسته تکمیلوو. اول نام ته راځو. سوال یې کړی چې هل مسجد قریب من البیت، آیا مسجد د کور سره نږدې ده؟ جواب یې ورکړی نعم، هو. المسجد قریب من البیت، مسجد نږدې د څه څخه ده؟ کور سره. بیا دویم سوال دا چې هل انت طبیب، آیا ته ډاکټر یې؟ جواب یې ورکړی چې نعم، هو. انا طبیب، زه ډاکټر یم. دریم ته راځو. هل بیت قریب من العیاده، آیا بیت کور چې ده د عیادت سره نږدې ده؟ جواب یې ورکړی چې نعم، هو. البیت قریب من العیاده، کور د معاینه خانې سره نږدې ده. همداسې نور مثالونه.